ملګرو لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، افغانستان تېره لوبه له بنګلادیش سره وه. له دې لوبې څخه بنګلادیش افغانستان ته ډېر سخت چلنجونه ورکړي وو او ځینې خبرې شوې وې چې دا لوبه ډېره جدي وشوله او حتی ځینې لویې ناندرۍ ولاړې کړلې. نو راځو چې د دې لوبې څخه مخکې څه وشول او وروسته یې څه کارونه وشول او ولې وشول. افغانستان له بنګلادیش سره لوبه درلوده. افغانستان او بنګلادیش په کرکټ لوبه کې تر ټولو غاټ او لوی حریفان دي. بنګلادیش له افغانستان څخه 15 لوبې ګټلې او افغانستان یوازې 3 لوبې ترې ګټلې دي. د تیرو لوبو څخه مخکې د بنګلادیش ټیم لوبډلمشر په یو خبري کنفرانس کې ویلي وو چې د افغانستان څخه به لوبه په زور ګټو او دوی اوس هغسې ټیم نه ده، دوی ډېر ضعیف ټیم ده او موږ به لوبه ترې په زور ګټو. او هماغسې هم وشول چې لوبه یې په لوی او غټ توپیر سره ترې وګټله. او همدارنګه د بنګلادیش تکړه او مخکښ لوبغاړی شکیب الحسن ویلي وو چې راشد خان د ماشومانو وکټ اخلي او دوی په وړو ټیمونو باندې ګرم ده. شکیب الحسن په خپلو خبرو کې زیمبابوې ته اشاره وکړله چې دوی له داسې ټیمونو څخه وکټ اخلي. که دوی ډېر تکړه او ښه بالر ده نو رادې شي دلته د ځان ثابت کړي او نړیوال جام کې دې وکټ واخلي. ملګرو، د بنګلادیش دغه خبرو په هیواد کې د هیوادوالو ګڼ شمېر غبرګونونه راوپارول چې زموږ په هیواد کې نبي او راشد خان ډېر زیات مینوال لري. نو خلک ډېر غوسه شول او د دوی دفاع یې وکړله او په ټولنیزو رسنیو باندې مختلف خلکو مختلف پوسټونه وکړل د بنګلادیش په خلاف. او همدارنګه زموږ لوبډلمشر په جواب کې ورته داسې وویل چې زموږ کښتۍ خو ډوبه ده، خو ستاسو کښتۍ به هم ډوبه کوو، تاسو به هم نه پرېږدو. ملګرو، خبرې را لنډومه. ټولو ویل چې افغانستان به بنګلادیش ټارګټ کړی وي او له بنګلادیش څخه به دا لوبه حتما ګټي، خو داسې ونه شول. اسانه لوبه یې وبایلله او همدارنګه لوبډلمشر ګلبدین نایب یو بله غلطي وکړله چې پیچ د بیټ و، خو د بالنګ غوره کړ چې دغه پرېکړې نړیوال هم انتقاد پرې وکړ چې دا غلطه پرېکړه وه واقعا چې قیمته تمامه شوله. واقعا لوبډلمشر چې کومې وړتیا باید ولري هغه وړتیا په ګلبدین کې نه ښکاري. په غټو لوبډلو سره وړه غلطي ډېره قیمته تمامېږي. نو ملګرو، لوبه یې وبایلله او کله چې نبي او راشد خان له میدان نه وتل سره له ټولو لوبغاړو، نو هغه مینوال چې په ګراوند کې وله نبي ته د مور او خور کنځلې شروع کړلې، نبي ته یې کنځلې وکړلې او ورپسې راشد خان و، هغه ته یې هم کنځلې شروع کړلې. همغه و چې راشد خان پسې راتاو شو، خو باډیګارډانو هغه خلک چې مسؤلین ول هلته راشد ته اجازه ورنه کړله چې جواب یې ورکړي. نو تر ټولو مهمه خبره دا وه چې په ټولنیزه رسنۍ باندې ډېره مشهوره شوه. نو نبي ننوته، نو کله چې ننوته د نبي حوصله ونه شوه، بیرته راتاو شو او د هغه کنځلو اشارې همغه خلکو ته وکړلې چې دا کار یې بیا لوی ناندرۍ رامنځته کړې، ځکه چې نبي په افغانستان ټیم کې تر ټولو با اخلاقه لوبغاړی ده چې ټول ډېر تمې ترې لري. نو خلکو انتقادونه ول چې زمونږ با اخلاقه لوبغاړی ولې داسې کار وکړ، ده باید حوصله کړې وای. پرېږدي خلک په هر مفکوره په هر نظر دي، کرکټ سره لیونۍ مینه لري، نو حتما زړه یې درد کوي، احساس یې خو د کنځلو حق یې نه درلود. خو نبي ته هم دا حق نه و چې بیرته د کنځلې یا بیرته د جواب ورکړی وای. نو دا په دا معنا شوله چې غټ خلک له وړو سره ځان پرتله کوي. نو نبي په هیواد کې ناندرۍ راپورته کړي دي او په ټولنیزه رسنیو باندې ویډیو ډېره نشره کیږي. نو ملګرو، تاسو د دې ناندریو په هکله څه نظر لرئ؟ نظر مو موږ سره حتما شریک کړئ. او همدارنګه که چیرې غواړئ چې د کرکټ له هره ورځ له مهم او تازه پیښو څخه خبر شئ، نو زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو در ورسیږي.